د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. زه شمس الله لمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ ولایت د مهاجرینو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست د دغه ولایت په ولسوالیو کې له زرو زیاتو زیانمن شوي کورنیو سره د لمریزو سولرونو مرسته وکړه. د دغو مرستو لګښت د هرې کورنۍ لپاره 50,000 افغانۍ ټاکل شوی و چې سروې له مخکې ترسره شوې وه. د بلخ ولایت د کډوالو چارو رئیس وایي د آغا خان او یونیسیار دفتر په همکارۍ د بلخ ولایت په ولسوالیو کې له زرو ډیرو کورنۍ سره چې د طبیعي پیښو او داخلي جګړو له امله زیانمنې شوي وي د سولري تختو مرسته وکړه. نوموړي زیاته کړه دغه مرستې یا د کورنیو سره له سروې وروسته ترسره کړي. دا یو زر کورنیو ته توزیع کیږي د دې او دا خپله د مزار شریف ښار کې په اطرافو کیمپو کې توزیع کیږي او د بلخ ولایت په 15 ولسوالۍ چې مختلفې بعضې ولسوالۍ دي په هغو کې لکه بلخ ده، چربولک ده، چمتال ده، دولت آباد ده، کشندي ده، زاري ده، شورتیپه ده او کالدار ولسوالۍ دي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې له یادو مرستو څخه برخمن شوي خوښي ښایي، خو دوی د لا زیاتو نورو مرستو غوښتنه کوي. تشکر میکنم از دفترها بالاخره برای ما سولر کمک کرده و برق زنده هستند، دو دانه سولر 300، دو دانه بطری 200 قطع مالدش خانه شود مؤسسه یونیسیار. از دفترهای خواهش میکنم دیگه اما نیازمنده مردم برآورده بکنن. مردم نیازمند هستند، زیر چادر ششتن. د یادونې وړ ده دغه سولري تختې په ټولو وسایلو سمبالې دي چې له زرو ډیرو کورنیو ته وسپارل شوې چې ټول ټال لګښت یې 50 میلیونه افغانۍ کیږي. د یوه خیریه بنسټ لخوا د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو او بېځایه شویو او اړمنو کورنیو د لاسنیوي په موخه د مزار شریف ښار د ابودوجانه کمپ له 100 څخه زیاتو ماشومانو ته غیر خوراکي توکي وویشل شول. د رفای ملت خیریه بنسټ مسؤل وایي چې دغه بشردوستانه مرستې د مزار شریف ښار له 100 زیاتو هغو اړمنو کورنیو سره کړي چې ماشومان یې له زده کړو پاتې او په کمپونو کې ژوند کوي. په دغو مرستو کې غیر خوراکي توکي شامل دي لکه جامې او کتابونه. با تعداد 100 فامیل و 100 اطفال لباس عید، چپلی‌ها و کتابچه برشان توزیع میشه. هدف ما دسترسی اطفال به تعلیم و تربیه است. همدارنګه د دغه کم یو تن مشر د رفای ملت خیریه بنسټ څخه مننه کوي او وایي چې په دغه کم کې شاوخوا 200 بې ځایه شوي کورنۍ ژوند کوي چې بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري. دغه کس له نورو خیریه بنسټونو نه غواړي چې د روژې مبارکې میاشت کې دې د اړمنو کورنیو لاسنیوی وکړي. در شهر مزار شریف هم ما تاجرات داریم، اقلا یک افطار دمی مردم کمک بکنه بهتر است. د دغه کم یو شمیر ماشومان د اختر پر رسیدو سره د خپلو جامو ته حیرانول، خو اوس چې دغه مرستې ورسره شوي خوښي څرګندوي. ما بر عید کالا نداشتیم، تشکر بازم میخوایم کمک کنیم. دیگه تجارت به ما کمک شود که ما با اونا نیازمند هستیم. د یادونې وړ ده چې په بلخ ولایت کې 45,000 کورنۍ د جګړې او بېوزلۍ له امله بېځایه شوي او له لرو پرتو سیمو او ولسوالیو څخه ښار ته راغلي او په خیمو کې ژوند کوي. د بلخ ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست په تیر مالی کال کې د پیژندپاڼو د ویش له درکه څخه څه باندې 40 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د الکترونیکي پیژندپاڼو ویش په عادي ډول روان دی. د بلخ ولایت د احصایې او معلوماتو رئیس وایي د تیر یوه کال په ترڅ کې د بلخ ولایت خلکو ته د تذکرو د ویش له لارې 40 میلیونه او 340,400 افغانۍ د اسلامي امارت د چارواکو لخوا د منل شویو اصولو او مقرراتو له مخې راټولې شوي دي. تقریبا د دې 1401 کال موږ 40 میلیونه او 3,04,400 افغانۍ عواید مو کړي دي. هغه زیاته کړه د بلخ ولایت خلکو ته د تذکرو د ویش بهیر په عادي ډول روان دی او د خلکو لپاره یې ټولې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. نوموړي د اسلامي امارت له ټولو مجاهدینو او د نورو خلکو څخه وغوښتل چې په ټاکل شویو ورځو کې دې د خپل پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه وکړي ترڅو په یاده اداره کې د زیاتې ګڼه ګوڼې مخه ونیول شي. دا خواهش له مجاهدینو نه کوو خپل نوبت ته د انتظار باسي. انشاءالله مجاهدینو خو موږ ډېره
سعی کوشش ورسره کوو خدمت یې کوو. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش لړۍ د ځینې تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې وه، خو اوس دغه لړۍ په عادي ډول روانه ده. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه، تر بیا ښې چارې.